فکر ته مو بدلون ورکړئ چې ژوند مو تغییر ومومي. فکر ته دې بدلون ورکړه چې ژوند دې تغییر ومومي. دې مشهورې وینا سره به ټول بلد یاست. ستونزه دلته ده چې معمولا زموږ ذهنونو کې منفي افکار جریان لري، خو پوهیږو نه او یا هم په اړه معلومات نه لرو. ډېری داسې منفي کړنې شته او لرو چې په اصل کې ډېر ساده دي، خو په اړه یې هیڅ معلومات نه لرو. یعنې د عادت بڼه یې اخیستې او تل زموږ پر وړاندې خنډ واقع کیږي. دلته به ځینې منفي افکار او منفي عادتونه تاسو ته در وښودل شي چې تل زموږ او تاسو د بریالیتوب پر وړاندې خنډ جوړوي. که څه هم دا منفي فکرونه او عادتونه به ډېر ساده او کوچني وي. کله دې منفي افکارو او منفي عادتونو مو ځان وژغوره، نو یقینا چې ډېر پرمختګ به وکړئ. اوس ډېر ناوخته دی. مهمه نه ده چې څوک یاست یا تر ننه مو څه کړي دي. حتی دا هم مهمه نه ده چې له کومه ځایه راغلي یاست، ځکه هر وخت کولی شئ شرایطو ته بدلون ورکړئ. یعنې کولی شئ چې خپل ځان ته بدلون ورکړئ. د بدلون لپاره هیڅ کله هم ناوخته نه ده. څه به ووایم، اصلا مهمه نه ده. ستاسو سکوت د دې لامل ګرځي چې د ذهن دننه جګړه مو ستونزمنه او دوامداره شي. مخکې له دې چې زهر لرونکي فکرونه مو ذهن مغشوش کړي او تاسو له پښو وغورځوي، رښتیني واوسئ او خپل ځان ته مو واقعیت ووایئ. تر ټولو ستونزمنه غمیزه چې ډېری خلک ورسره مخامخېږي دا ده چې افکار او احساسات یې ناویلي پاتې کیږي او په سختۍ سره د نورو لخوا درک کیږي. زړه کې مو څه ګونګ مه پرېږدئ. تاسې باید داسې یو څوک ولرئ چې تل ورسره د زړه راز وکړئ او خپل زړه ورته تش کړئ. که یوازې لږ غښتلی زړه راښکونکی وای. تر ټولو بد حالت هغه دی چې خپل ځان سره راحت او آرام ونه اوسئ. په هر ډول شرایطو کې اړینه ده چې صبر ولرئ او د نورو خبرې وزغمئ، خو د ژوند بنسټ مو هیڅکله باید په دروغو نه وي ولاړ. تر څو چې مجبوره شوي نه یاست، نو خپل ځان مو کم مه راولئ. دا مو باید په یاد وي، هرې پیښې سره چې مخامخ کیږئ نو ستاسو د خپلو افکارو پایله ده. په همدې اساس هیڅکله نشئ کولی چې په هغه اعتماد چې خپله یې په خپل ځان لرئ له هغه څخه ښه او ډېر عمل وکړئ. یعنې په کومه بڼه یا په څه ډول چې یاست په همغه قناعت وکړئ. سر له سبا یې پیلوم. نن به یو ستر بدلون رامنځته شي، په شرط د دې چې عمل کول یې سبا ته پرېنږدئ. هیڅکله اجازه مه ورکوئ چې تېروتنه کول مو د یو کار د ترسره کولو مخه ونیسي او کار مو په ټپه ودروي. ژوند هغه وخت غوره او خوندور دی چې موخه ولرئ او د تېروتنو سره سره ژوند وکړئ، نه دا چې ژوند وکړئ چې بې موخې او د هیڅ لپاره. مطلب دا چې ژوند دی له تېروتنو سره. همدا تېروتنې دي چې انسانان جوړوي. دا د نورو د تېروتنو پایله ده. که تل په یو ځای کې کښېنئ او خپل شاوخوا کسان د دې لپاره ملامت کړئ چې دا کار کوي یا یې نه کوي، پوهیږي یا نه پوهیږي، او تل نور ورټئ، نو وخت به تېرېږي. په خپل ځای به ناست یاست او په ژوندانه کې به مو هیڅ ډول بدلون رامنځته نه شي. د نورو رټل ډېر اسانه دي او اړینه نه ده چې تاسې دې ورته کوم ځانګړی کار ترسره کړئ. خو دا په یاد ولرئ چې دا ژوند نه دی او یوازې د وخت ضایع کول دي. د نورو ملامتول هیڅ کومه ګټه نه لري، پرته له دې چې یوازې مو د دښمنانو شمېر لوړ شي. ډېرې وعدې یا ژمنې کول راته تاوان نه لري. ډېری خلک عادت لري هر چېرته او هر چا سره ژمنې کوي، خو عمل یې نشته. دوی به فکر کوي چې په دې کار سره به د دوی ټولنیزې اړیکې خښتلې شي، خو اصلا نه او هیڅکله هم نه. هغه ژمنې چې ترسره کول یې ستاسې وس کې نه وي، نو غوره به دا وي چې ترې تېر شئ. یعنې هغه ژمنه چې نه یې شئ پوره کولی مه یې کوئ. یوه مشهوره وینا ده چې وایي کله چې غوسه وئ کومه پرېکړه مه کوئ او کله چې خوشحاله وئ نو ژمنه مه کوئ. د حقیقت پټول پروا نه کوي. دا واقعا د تاسف وړ ده چې ځینې خلک د حقیقت د اورېدو توان نه لري او تل په دروغ، چل او فریب باور کوي. هڅه وکړئ چې له دې ډلې څخه ونه اوسئ او تل حقیقت ووایئ. حقیقت ځلانده لمر دی او دروغ توره شپه. زه قرباني شوی یم. تاسې قرباني نه یاست. د خپل ځان د رټلو او کم راوستلو څخه ډډه وکړئ. یوازې د دې لپاره چې نن باید کوم ځای کې وای چې نه یاست، ځان ته رنځ مه ورکوئ. او دا د دې معنا نه ورکوي چې تاسې باید د اوضاع د ښه کېدو لپاره هیڅ هڅه ونه کړئ. دا فکر کول چې ګواکې تاسې قرباني یاست ستاسې د پرمختګ مخه نیسي. تاسې قرباني نه یاست. همدا اوس پاڅئ، حرکت وکړئ او روان شئ.